سلامونه قدر ښاد آباد بریالي اوسئ خویندورونو په دې نړۍ کې ژوند یوه ثانیه یو ساعت یو ورځ یو میاشت یو کال او ټول عمر ډېر قیمت لري دا ځکه چې دا ژوند موږ ته خدای پاک را کړی دی او ورسره ډېر نعمتونه را کړي دي په دې نړۍ کې نعمتونه را کړي دي او د دې نه باید خوندونه واخلو د مرګ نه وروسته بیا امتحانونه په دې نړۍ کې چې موږ او تاسې څه وکړل د هغې امتحان به اخلي که چېرته موږ او تاسې داسې ژوند وکړه څنګه چې خدای پاک د موږ غواړي نو د مرګ نه وروسته هم بیا ښه ژوند راکوي او که موږ او تاسې دلته داسې ژوند وکړه څنګه چې خدای نه غوښتل او موږ هغه رقم ژوند وکړو نو بیا به هلته خدای پاک موږ او تاسو ته عذابونه راکوي ځکه چې خدای پوهېږي چې دا انسان نه دی انسان خو هغه دی چې خدای پاک ورته ویل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او بیا ورته انبیا راولېږل بیا ورته قرآن او کتابونه راولېږل او ښه خلک یې ورته راولېږل چې نصیحتونه ورته وکړه لیکن دا انسان د ژوي نه هم بدتر دی ځکه خدای پاک قرآن کې وایي چې کله د خپل بد حالات وګوري دا به وایي کاش چې زه ژوی وای چې زه انسان نه وای دا به په خپل انسانیت وشرمېږي خجالت به وباسي چې کاش زه په ځمکه ننوتی وای چې زه انسان نه وای ولې انسان خو داسې نه کوي لکه ما چې وکړل نو عزیزانو په ژوند کې د ښه ژوند جوړولو دپاره یو خو ژوندي پاتې کېدل دي او ژوند کول دي ژوندي پاتې کېدل هغه چې په کوما کې پراته دي هغه چې په روغتونونو کې پراته دي هغه چې مریضان دي خلک په خولې کې ورته خوراک ورکوي اوبه ورکوي هغه هم ژوندي دي خو هغه ژوند نه لري ژوند دا دی چې موږ او تاسې رب راضي کړو د رب اوامر په ځای کړو د خدای حمد و ثنا بیان کړو او خدای چې څه د موږ نه غواړي چې هغه د انسانانو خدمت دی د دې نړۍ خدمت دی هغه وکړو نو خدای پاک به موږ او تاسو ته بیا د خپلې رضا ژوند را نصیب کړه او که نه د ځنو په څېر چې سبحان الله جنت الحمدلله جنت الله اکبر جنت او حور او علمان یعنی د مطلب دپاره دوستي وي د خدای رضا نه وي د خدای هغه اوامر چې تا ته ښودلي چې په نړۍ کې وکړه په هغې باندې چلېږي نه او بس په همدې مطلب چې جنت او حور علمان لاسته راوړي نو در په در او خاورې په سر به شو الله مو ښاد و آباد لره د ژوند نه ګټه واخلئ ژوند ته اور مه ورکوئ د ژوند سره مو لوبې مه کوئ د چا د ژوند سره لوبې مه کوئ چا پورې خندا مه کوئ چا ته سپک مه ګورئ څوک د ځان نه لاندې مه ګورئ هر څوک خپله درجه لري او په خپلې درجې قبول کړئ وی منئ قدر یې وکړئ وی زغمئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته